سلامونه دوستانو. نن ویډیو په ټیک ټاک شاپ باندې ده. په نن دور کې په آنلاین بزنس کې ټول نه ښه کامیابي دا چانس په ټیک ټاک شاپ باندې دي. هغې څو وجوهات دي. یو خو ټیک ټاک شاپ سره اودینس ډېر زیات دي او سیلران کم دي. بل ټیک ټاک شاپ کمیشن ډېر کم اخلي. بل ته کولی شئ چې تا سره کوم اکاونټ وي هغې باندې ویډیوګانې جوړې کړي د خپل پروډکټ او په اکاونټ باندې پوسټ کړئ، خپل پروډکټ ورسره لینک کړئ، نو هغې نه تا ته سیلز راځي. بل کریټر پروګرام ده. کریټران دي په ټیک ټاک شاپ کې، هغه ته پروډکټ ولېږه، هغه سره زیات ویوز وي، نو هغه پروډکټ باندې ویډیو جوړه کړي او خپل اکاونټ باندې پوسټ کړي، هغه باندې چې څومره ویوز راځي ویوز نه تا ته سیلران راځي. نو ډېر زیات وجوهات دي. د ایډورټایزمنټ مختلف طریقې دي. هغې سره څنګ کې ته کریټر پروګرام هم کولی شئ. کریټر پروګرام چې تا سره پروډکټ پکار نه وي هغه څنګه کېږي، هغې باندې به ویډیو جوړوو. هغې دپاره کم از کم 500 فالوور پکار دي. نو دا ټول هغې دي انشاءالله په دې باندې چې دا ټیک ټاک شاپ څنګه جوړیږي، دې کې پروډکټ لیسټینګ څنګه کېږي، په دې کې ایډورټایزمنټ څنګه کېږي، مختلف دا ټول چیزونه په دې ټولو به موږ پوره تفصیلي کلاسونه جوړوو انشاءالله. اکاونټ فالو کړئ او انشاءالله یو ورځ به لایف راځو چې څومره په ای کامرس په دې آنلاین بزنس کې څومره تاسو سوالونه جوابونه یا امپاور افغانستان په باره کې څومره سوالونه جوابونه تاسو انشاءالله ټول به حل کوو پکې. ډېره مننه.